دا کوم تاریخ چې موږ تاسو ته رانقل دی په کتابونو کې دا د کوم حد پورې صحیح دی په دې کې کوم واقعیت موږ رانقل دي وایا دا 100% صحیح دي او کنه په دې کې به هم څه نیمګړتیا پرته ده ملګرو د دې سوال په جواب باندې موږ هله پوهیږو کله چې موږ د دې بنیاد ته ورشو چې د تاریخ لیکل کېږي څنګه او د دې ابتدا څنګه کېږي موږ څنګه رانقل کېږي نو طریقه دا ملګرو چې په خو زمانه کې کوم بادشاهان تیر شوی دي کوم اوچت خلک تیر شوی دي چې هغه سره طاقت او باور په خپل لاس کې نو دې خلکو دوه قسمه طریقې اختیار کړې دي د تاریخ په دوه طریقو سره موږ نقل شوی دی یو طریقه دا ده چې دغه بادشاهانو او طاقتور خلکو به خپل ځان سره کسان ساتل مورخین چې هغه به د دې کسانو تاریخ لیکو په کتابونو کې دغه لیکوال کسان به د دې بادشاهانو سره ګرځیدل یو د بل څه بدلل د سره په معرکو کې شریک کېدل ابي به دغه معرکو جنگونو تفاصیل په خپل کتابونو کې لیکل د تاریخ په تور باندې نو دغه شان په دغه خلکو کې بس د سراغلي دي چې هغه ډېر مینه و د بادشاه سره بادشاه په باندې خرچي کولې او د خلک دغه لپاره کټپتلی یو قسمه نو داسې قسم مورخین را لګېدلې دي او دغه بادشاه چې څومره کارونه کړي دي په خپل ژوند کې نو هغه د خیسته او صحیح کار ویلې دي د دوی همیشه پر خپل کتابونو کې دغه بادشاهانو صفاتونه را نقللي دا خلک دغه مورخین د خپل بادشاهانو هغه خبري چې هغه سلبي وي هغه صفات چې هغه بد دي او دغه تصویر په منفي انداز کې خلکو ته پیش کړي دغه مورخینو د دې بادشاهانو هغه واقعیت نه دي را نقل کړي او هغه نه دي لیکلي په خپل کتابونو کې دغه شان اوس هغه مورخین چې هغه دغه بادشاه په زمانه کې موجود وو لیکن د سره یو وخت نه تیر کړي دی بادشاه په باندې خرچي نه دي کړي دغه مورخین لګیدلي دي د خپل ځان نه تاریخ لیکلی دی په کتاب کې دغه واقعیت را نقل کړي دي د یو بل نه قصې اورېدلې دي دغه جنگونو کې خلک شریک شوي او هغه ورته واقعیت بیان کړي دي ډیر لګیدل دغه واقعیت په خپل کتابونو کې لیکلي دي نو په دې کې بعض خلکو مبالغه شوې ده او دا خبر خو عامه ده چې انسان که هر څومره اوچت سړی شي خو په دنیا کې داسې چرته نشي کېدی چې ټول دنیا انسانان دغه سړي ته خو وي هغه یو هیرو وګڼي نه خامخا په دغه دور کې داسې انسانان موجود دي چې هغوی به دغه سړي د سوچ فکر سره مطابقت نه خوړو او دغه یو کار ورته صحیح نه ښکاره کېدو نو دغه شان دغه خلک را لګېدلي دي او دې مورخینو ته دغه خلکو بدصفتي بیان کړې ده او د دوی هغه منفي طرف چې بل چاته نه معلوم هغه دې خلکو ته بیان کړی دی نو دغه شان دغه مورخین را لګېدلي دي په خپل کتابونو کې دغه واقعیات په منفي انداز کې را نقل کړي دي نو اوس دې خلکو د مورخینو دغه بادشاهانو د واقعیات په منفي انداز کې ولې را نقل کړي دي دغه مورخین د دې بادشاهانو د صفت ولې نه کوي همیشه د دې بدصفتي ولې کې په خپل کتابونو کې ملګرو د ډېر شي وجوهات کېدلی شي چې د هغې راجمع کول ناممکن دي د هغې دا وجه هم کېدلی شي چې په خو زمانه کې به طریقه دا وه چې بادشاه به خپل تسلط او د خپل طاقت برقرار ساتلو دپاره د خپل ملک او حکومت هغه حدود واسع کولو دپاره هغوی به حملې کولې په خلکو باندې او کوم خلک چې باغیان وو نو هغوی به سختې سزاګانې ورکولې نو اوس دا هم ممکن ده چې دغه مورخ دغه خلکو نه وي په کوم باندې چې ظلم شوی دی په کوم باندې چې جبر شوی دی نو دغه خلک را لګېدلي دي او د دې بادشاه هغه بد صفات په خپل کتابونو کې را نقل کړي دي او د دې ډېر زیات بد ویلي دي دویم وجه دا ده چې دا بالکل حقیقت هم کېدلی شي چې واقعي دغه بادشاه دغه سړی چې په دغه زمانه کې موجود و دغه سره پاور او طاقت په لاس کې و دی واقعي صحیح سړی نه و په دې کې خامیانې موجود وي او دغه مورخ چې کوم خبر را نقل کړي دي نو هغه بالکل صحیح دي نو دا دوه وجوهات او دین علاوه ډېر وجوهات کېدلی شي چې ولې مورخین د یو کس بدصفتي کوي بل مورخ را لګي دغه ښه صفت بیانوي ملګرو زه به تاسو لپاره خبر باندې مثال درکړم چې دا خبره ښه واضحه شي تاسو په اسانه باندې پوه شئ مثال په تور په تاریخ کې بادشاه ډېر شوی دی د تیمور په نوم باندې او تاسو کې به ډېر خلک پیژني هم دغه تیمور لنک د خراسان کوم نسبت چې ایران دی افغانستان او د علاقې د په قبضه کې وي د په ترکیه باندې حمله کړې وه نسبت کوم ترکی ملک دی او د دې په بعض علاقو باندې هغه حکومت کړی دی په دغه زمانه کې سلطنت عثماني هم موجود و او د یو سوپر پاور طاقت په خپل زمانه کې یعنی په دغه زمانه کې د مسلمانانو دوه سوپر پاور طاقتونه موجود وو چې یو بادشاه تیمور او بل بادشاه د عثمانیین و بایزید نو اوس په دغه زمانه کې جنگ وشو دی بایزید او تیمور په مابین کې د تفصیلی واقعیت او دغه جنگ په اخره کې د تیمور کامیاب شو او بایزید کوم چې عثماني بادشاه دی قید ته واچو وروغ راونیو نو اوس بعضي مورخین را لګېدلي دي په دې تیمور باندې کتابونه لیکلي دي دغه واقعیت به را نقل کړي دي اما په خپل مغال لوستلي دي نو دې خلکو په خپل کتابونو کې دغه تیمور ډېر صفتونه کړي دي دی په ښه طریقې سره ستایلی دی دی په ښه اخلاقو باندې
په اعلی صفات باندې خلکو ته وړاندې کړی دی خپل کتابونو کې دغه شان د ډېر کتابونه شته چې خپل ما کتلې دي چې په هغې کې مورخینو د دې بادشاه ډېر بد صفت بیان کړی دی د دې ډېرې بدې ردې ویلي په خپل کتابونو کې چې د یو مسلمان بادشاه سره جنګ کړی دی ظلم یې کړی دی زیاتې کړی دی مسلمانان چې کوم زنانه وي د هغو سره زیاتې کړی دی د دې نه علاوه ډېر شي خبرې چې ته یې واورې نو حیران به شي چې اوس په دې دواړو کې کومه یوه خبره صحیح ده اوس د دې دا خبره واضحه شوه چې په کوم کتابونو کې دغه تیمور بادشاه صفتونه کېږي د دې مطلب به دا وي چې د هغه خلک وي کوم چې د په حکومت کې اوسېدل د دربار ته نږدې خلک وو یا د په عوام کې اوسېدونکي خلک نو هغه رالګېدلي دي او د صفتونه یې کړي دي په خپل کتابونو کې اوس دین طرف ته هغه مورخین کوم چې رسول دین عثماني په طرف باندې وو دغه په علاقو کې اوسېدل د غیر حکومت د لاندې وو نو دوی رالګېدلي دي د بایزید بادشاه صفتونه یې کړي دي په خپل کتابونو کې او تیمور ته بدر ویلي دي دغه شنغه مورخین کوم چې تیمور په طرف باندې دي دغه په حکومت کې داخل وو هغه بدر ویلي د بایزید بادشاه ته کوم چې عثماني بادشاه او دغه شان سلسله جاری ده په تاریخ کې همیشه دا طریقه کیږي د دې وجه نه هغه سره چې نوې تاریخ مطالعه کوي او دغه ډېر مطالعه نه وي په تاریخ باندې نو هغه کنفیوز شي په سوچ کې پریوزي چې اوس پرې کومه یو خبره صحیح ده یو کتاب یو کتو شپای کې یو کس صفاتونه شوي دي په خلف او سره ستایل شوی دی بل کتاب چې وکړو نو هغه دغه شان الټه خبر را وخته دغه په عکس باندې د بل صفاتونه بیان شوي دي په دغه کتاب کې ملګرو دا څه بنیادی خبرې وي تاسو خپل ذهن کې راکړه کیږي بیا تاریخ مطالعه کوئ نو تاسو به خطا کیږئ نه اصل په ذهن کې به یو خاکه پرته وي په خبر باندې بس ذهن رسی چې دلته د خبر یو شان ولیده او ولته بل شان ولیده ملګرو دا خبر ډیره اهمه ده امید دې چې تاسو له فائدې درکې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته